کله چې خپلې خاورې ته راغلی او دغه سپین بیرغ دې ولیدو څه احساس دې وکړ؟ ډېر خوند وکړ. بیا د هغو دپاره موږ د انتقال ترتیب هم برابر کړی، ټوکنو ترتیب هم جوړ شو. کیم کې تاسو ډوډۍ اوبه هر څه ترتیب شته. سلامونه، وخت مو بخیر درنو لیدونکو، هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله سئ. قدرمنو لیدونکو، د ډیورنډ فرضي کرښې ته راغلي یو. د تورخم بارډر دی او دلته غواړو چې د اسلامي امارت هغه مرستې چې په اوس وخت کې رارسېدلې دي د کډوالو لپاره، چې کډوال غواړي د دغه ځای څخه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. موټرې راوستي، تقریبا 2000 انټرنیشنل موټرې راغلي دي تر څو کډوال له دغه ځای څخه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. په همدې تړاو راغلي یو دغه سیمې ته، غواړو چې د خپلو هېوادوالو سره، مجاهدینو سره او د کډوالو سره خبرې اترې ولرو. تاسې هم راسره د خبرونې تر پای شریک پورې ملتیا وکړئ. السلام علیکم، خیر صاحب جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. پیل کې به تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ، نورې خبرې به هم کوو. زما نوم جمیل الرحمن سیف الله خادم، د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کوز بیر اوسېدونکی یم. دغلته صفري نقطه کې ستاسې مسؤلیت څه دی؟ په دې صفري نقطه کې دلته مسؤلیت د ملي دفاع وزارت د خوا نه موږ ته راکول شوی دغه کډوالو دپاره د خدمت په خاطر باندې چې دو دپاره د ټوکنو دپاره هم ترتیب جوړ شي، دو د انتقال ترتیب هم جوړ شي، دو د خوراک او هر شي دپاره او هرکلي دپاره موږ ورته ولاړ یو او دو د خدمت دپاره موږ ټول ملګري الحمدلله شپه ورځ چمتو دي او خدمت کوي. په کومو برخو کې مو تر اوسه خدمات وړاندې کړي دي؟ موږ چې کله دلته په اوله ورځ باندې راغلل دلته ډېر رش و، د ماشومان او زنانه ټولې تر خوړه پورې دلته همداسې جم وي. بیا د هغو دپاره موږ د انتقال ترتیب هم برابر کړی، ټوکنو ترتیب هم جوړ شو. اوس چې څومره کسان د ورځې راوړي هماغه کسانو ته موږ ټوکن ورکوو، دې ځای نه انتقالېږي او کیمپ ته ځي. الحمدلله نه هغو ستونزه لري نه موږ کومه ستونزه لرو. زنانو لپاره جلا تنظیمات نیول شوي، ښځینهو لپاره، د نارینهو لپاره جلا؟ د زنانو ترتیب جدا دی او د نارینهو جدا دی. هغه بیا هره کورنۍ مشر چې دی هغه موږ راغواړو، هغه کورنۍ ته موږ ټوکن ورکوو، بیرته مجاهد ورسره کوو، هغه مجاهد ورسره ځي، هغه کورنۍ ماشومان شماري چې دا څو نفره دي نو هماغه ټوکن مطابق ډایرکټ ګاډي کې سورېږي او ډایرکټ ځي کیمپ ته انتقالوي. کیمپ ته انتقالېږي. بیا کیمپ کې تاسو کوم خدمات لرئ او که نه؟ هو الحمدلله له ټول مشران راغلي دو دپاره بیا بل ټوکن ورکوي، د هغې دپاره هغو خپل ولایت ته هم انتقالوي. کوم کومک چې دی کومک اولیه دا هم ورسره کوي. نور د دپاره چې مشرانو کوم ترتیب نیولی هغه الحمدلله ټول برابر دی. ډېره مننه، الله مې عزت وکړه. کامیاب اوسئ. مهرباني. قدرمنو لیدونکو، قدرمن صاحب تاسو په تصویر کې ګورئ، دا هم د پولې اخوا اوسېده ژوند یې کوو، کډوال دی، اوس راغلی دی خپل هېواد ته. غواړو دوی سره هم خبرې اترې ولرو. السلام علیکم صاحب، ستړی یم، خیر راغلی. خیر، ډېره مننه. ژوندی اوسئ. کډوال وې، مهاجر وې، اخوا دې ژوند کوو، کله راغلی؟ ما دا ټول ګیره ما په وړکیه ماشوم د مور پلار په شا وړم او پاکستان کې ما دا ژوند کړی، خو هغه ژوند موږ مشرانو تباه کړ. څومره وخت کېږي چې راغلی خپل هېواد؟ 55 کاله کېږي. 55 کاله دلته تېر کړل؟ هلته تېر کړل. دلته کله راغلی؟ دا اوس د نن کوڅومه نن راغلی. څه احساس دې وکړ چې دومره وخت بعد خپل هېواد ته راغلی؟ بس وینو بزور او عزیز زه افغانانو خپل کابل ته ځي، ما چې بچي دا بې عزته کېږي بچي، هغه نه اوړو په 100,000 روپۍ مې ګاډی ونیو او والله اوس کپړې مې خوا کالي نیولي، کالي نیولي او خالي راغلم. کالي تر اوسه هلته دي؟ هلته دي. زنګ هم نه وواله ډریور ته څه وایي کله به راځي؟ هېڅ پته نه لګي. دا خو ستاسې حق دی، دا خو څوک درنه نشي اخیستلی که نه؟ نو داسې څه راوړي او اوس یې دلته ویل خپل کار کوه. ورغلی وې؟ 10 واره ورغلم، 10 واره. او دلته څنګه دي مجاهدین خدمت کوي نه کوي، راضي یې ترې که نه یې؟ بالکل راضي ما، دا موږ ورونه دي، دا موږ بچي دي، دا لا اله الا الله محمد رسول الله دې لاندې به موږ ژوند کوو. الله پاک دې موږ دغه لیډران خدای پاک دې ښه ورسره وکړي. ته راوړه دا بیرغ ماته. حاجي صاحب، کله چې خپلې خاورې ته راغلی او دغه سپین بیرغ دې ولیدو څه احساس دې وکړ؟
ډېر خوند وکړ. خوند یې وکړ؟ ډېر څومره ډېر خوند. وخت بعد راغله خپل هېواد ته؟ 55 کاله کېږي. هلته د څومره سختې تېرې کړې دغه وروستیو شپو کې څه در باندې وشو؟ هغه خلکو رویه تاسو سره څنګه وه؟ بده وه، ډېره بده وه. دا اوس ډېره بده وه. څه یې کول مثلا څنګه بده وه؟ کوم اړخ نه؟ داسې ویله داسې خپل هېواد ته ځي پرېږدي ملک. ښه، او کرایې څنګه وې؟ هغه خلک ویل چې ډېر ظلمونه یې کول، کرایې هم ډېرې جګې کړې وې. کرایه ما 1000 روپۍ کرایه ورکوله د یو کس په سر؟ یو کس نه، د 10 کسو یو کوټه. ښه د کور کرایه د 10,000 ورکوله؟ د کوره 1000 روپۍ، هغه ته ما وسه نه کېده. کوم ځای کې اوسېدلې؟ زه خو مخکې انګو کې وو، موږ میاګانې. او بیا لاړم لاکۍ ما هغه ته لاړم پیونډۍ ته. ښه، بیا څه کار کوو؟ څه مصروفیت دې درلود هلته؟ تا نه څه پټه ده که نه؟ بچي مې دي واړه واړه نه هلته به وي. کباړ یې راټولول، دا کاغذونه د کباړ، او بس هغه کباړ به هغه کوو. څه تصمیم لري چې خپل هېواد کې به څه کار کوې؟ څه خدمت به کوې خپل هېواد ته؟ خپل هېواد که نه وایم چې ما وسه کېږي که نه، سا مې خوله کېږي که نه، بس زه به خدمت کوم، خپل بچي هم خدمت ته ورکړم. ډېره مننه، تل کامیاب اوسئ صاحب. خیر اوسئ. السلام علیکم. قدرمنو لیدونکو، هغه کډوال چې نن او پرون د پولې څخه هاخوا ژوند یې کوو او اوس راغلي دي دلته چې کله د دوی نوملیکنه وشي، دوکان ورکول شي، نو د اسلامي امارت لخوا ورته د انتقال لپاره موټرونه په نظر کې نیول شوي چې هلته یو بل کمپ دی، هلته انتقالېږي. دغه د انتقال موټر دی او د افغان کډوال پکې ناست دي. غواړم دوی سره خبرې اترې وکړم. ما نه پوښتنه وکړه د پنجاب د مردګاوانو نه. ښه ورور جانه، زما یو وړوکی ګونده دوکان و، کباړو دوکان و. کله چې دا فعالي تاریخ شروع شو، ما خپل بچي او خپل موټروان ته مې وویل چې وروره مازدیګر به راځي او موږ به خپل سامان ټولوو. دې وخت کې وروره پولیسان راغلل کنډه ستا وایي 31 کې دغه تاریخ پوره. ما وایم وروره زما فعالي تاریخ وخېږه وایي موټر ته وایي مردګوا وایي داسې کنځلې داسې بیابي وروره موږ ته. او بیا قسم مې د خدای درې نیم زره روپۍ مې ورکړې، زه هر یو در سره به خوشي کړم پولیسو ته. هغه څوک وایي چې دا اوس هم ښه دي، بد کوي چې څوک وایي چې ښه دي ولې راتلې. خو زه به همدا وایم د ورور ته که نه ویلې سهار دلته وایم چې شهادت دا اسرائیل نه ده، اسرائیل فلسطین سره جنګېږي. اګین هم دا ګمراه دي دا پاکستانیان. اسرائیل خلک کې هلته څوک خبرې وکړي هغه هم نیسي، په اسرائیل مجاهدینو خلک کې څوک خبرې وکړي هغه هم نیسي. هلته اسرائیل په دغه کې خلاف باندې هغوی خبرې نه پرېږدي. د اسرائیل زنده باد هلته سوی نه شي. غلامان دي که ښکاره خبره ده. هغه غلامان دي وروره. دا د دې جنترال نه ده، جنترال ګمراه اصلي دا ده، اصلي ګمراه هم دا ده. څومره وخت دې تېر کړو پاکستان کې؟ پاکستان کې وروره تقریبا ډېر وخت شرکت په دې کیسه کې مه اوسه. دومره وخت تېر شو چې ګیره مې سپین ګیره شو، ماشوم وم. 20 کاله خو ما پاکستان 20 کاله تېر کړه. څه تصمیم لرې؟ ته خو یو ځوان یې، د یو ځوان په حیث باندې خپل هېواد ته راغلی، خپل هېواد ته به په کوم حرکت کې خدمت وکړې؟ څه خدمت به وکړې خپل هېواد افغانستان ته؟ سم له وسه کېدو ورته وبه اولادونه لري؟ اولادونه لري؟ اولادونو ته به دې څه توصیه کړې د پاکستان په اړه او د افغانستان په اړه؟ اول به دینی مدرسه او بیا دغه بیرغ لاندې جون کوو موږ. دا زموږ بیرغ ښکاري که نه، د دې لاندې موږ جون کوو، سپین بیرغ لاندې. سپین بیرغ مدرسه او یو مړی رزق الله تعالی راکړي، بس نور پکار مې نه. هغه ترخې خاطرې چې تا باندې پاکستان کې تېرې شوې، د دې په اړه به ورته څه وایې؟ بس د دې جړا پکار ده وروره، نورې وینا خولې نه مې مه وباسه. جړا کومه جړا چې دا بېوسه و. مالی مغان مې باندې هغه کول مالی مغان ته مې وویل ما مرور هغه پولیسان چې رالل دلته یو لږه ده چې پولیسان وایي ته دوه لږه ده هغه پیلې تاریخه پورې پرېږده چې دا خپل سامان ټول کړم که نه، دا خپل کباړ پیسې پرېږدم. قسم مې د خدای الله کله په لا اله الا الله محمد اوس هم زما 50 زره پاکستاني کلدارې اوس هم پاتې دي. وروره ښه تکړه وروره حیرت ده. ښه د پیسې ونه پرېښودلې دروازه کې چې پیسې څوک راوړي؟ پیسې 10 درنه 15 درنه بره نه پرېږدي. دغه ده
دا مردګانو پیسې دا اخیستلې ما ورته ویل دا پیسې دي را سره دغه پیسې را سره دي نو نور لرم هم زیاتې پیسې نه پرېږدي پیسې کومه دي پیسې نه پرېږدي نه پیسې خپله ساري او خپل بانک ته اچوي لاره کې دا چیک پوسټونه دي چې راځي هلته دې بیا به کوي نیسي دي پیسې اخلي درنه تا انټري نه ده کړې دا دې نه ده کړې سل بانې لټوي هغوی هلته دې چې پورې راتګه پورې پرتوک دي وباسي بیا د بې معافۍ دې لوړګي نه دې پله دا چړهایي کې پوسته نه دی دې مونږ ډېر په عذاب کړو 2 غنټې مونږ بدره بولې 2 غنټې حاجي صاحب کله چې خپل هیواد ته راغلی د اسلامي امارات د مجاهدینو رویه څنګه وه څنګه هرکلی تاسو ماشاءالله 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 دې نه ډېره خبره نور نشته ماشاءالله دومره غاړې د غاړې والي چې څه درته ووایم تبریک د ټولو سره ماشاءالله څه احساس مو وکړو چې خپل هیواد ته راغلی خپل هیواد ته خبره دومره مچی کورورا خپل خبره مچی می کو چې شکر نور به الله خپل بدن کې به جون تیر وروړه الله رضای پوسه به ګرځو بچیان ته به سبای وایو تعلیم به ورکو او حالته هو تعلیم هم نه کېدل حالته بی فارم راوړو شناشکار راوړو هغه راوړه دلته خو زموږ خپل جیب تقصیرې دي مونږ هم ته وطن خلک استو د پاسپورت هر څه مونږ ترې نور خلک استو او دغه د خطت شوی لرو ان شاء الله زما خپل اراده ده چې دې ارګانونو سره ان شاء الله یو ځای شم زه اسلامي امارات کې دنده ان شاء الله تعلیم هم څلور بچی می دي او درې مې وراره ده ځوانان ولاړ دي دا د دې امارات قربان دي ورور ډېره مننه کامیاب اوسئ الله مو عزت وکړه بس خپل هیواد ته بیا هم تاسو هرکلی وایم په خیر راغلی د زموږ تر وسه چې کوم کار یې موږ په خدمت کې او د اسلامي امارات دغه ټول مجاهدین تشکر دا کې موږ لپاره تاسو نظام جوړ کړی دی موږ ډېره زیاته مننه کوو مهرباني دا نظام کې الله دې دوی ته بس ډېر عمرونه ورکړي او موږ دې ډېر خوشاله یو دې نظام نه موږ ډېر خوشاله یو دې نظام نه اول باړه خوشاله اوسې دې حالت کې نه ولې دې سمره خوشاله الله مو عزت وکړه ډېره مننه دې نه یا د جوړ سیاست کړه خیراتي ده کوي ان شاء الله خیر څنګه څه مشکلات نشته ان شاء الله څه زموږ په مشکلات د درې ورځې مالته تیرې کړې او چیرته پاکستان کې ډېره بې عزتي د افغانانو راغستې ده ډېر شرمولې راغستې زما مور دلته بیمار له تکلیف لري شکر بیمار چیرته ده مور چیرته ده هغلته ناسته ده دلته په دغه باندې نه پوهېږو چې کوم ځای ته لاړ شو کوم ځای ته لاړ نه شو ګوره زما هېوادوال وروره هېڅ مشکل دی نشته دلته نه ده دلته ټوکن درکوي وینې دلته ټوکن درکوي دلته دولتي موټر سره اسلامي امارات موټر دی په کارت په هغې کې انتقالوي هند غټ موټر وړاندې یو خاص د چارج موټر دی وینې فامیل په هغې کې بارې هلته تا ته کوم جوړ شوی دی کوم کې تاسو ډوډۍ اوبه هر څه ترتیب شته هېڅ تشویش به دلته نه کوي موږ د مجاهدینو نه ډېره مننه کوو زموږ یې ډېر قدر او عزت وکړو چې راواوړي د کور ودان الله دې عزت دا مجاهدین ټول ستا خدمت کوي ورو دا تا ورونه دي ورور تا خدمت کوي دا ټول مجاهدین الحمدلله تاسو د کډوالو خپل هیواد ته راغلی موږ تاسو ته غېږه خلاصه کړې ده خپل هیواد ته راغلو بس تاسو نه مننه تاسو خپل هیواد ته راغلو څه احساس لرو بس زړه مې ډېر روښانه شو ډېر خوشحاله شوم خپل هیواد ته سره راغلی که نه څنګه مې چې دا د اماراتو بیرغ ولیدو بس زړه مې داسې شو چې بیخي نو خو خپل هیواد کې که سړی وچه ونه خوري وچه وخوري کوم تشویش نشته که ونه خوري خپل هیواد څوک نه آزاد ته نه ګرځه صحیح خبره ده دلته دا خبره نشته چې شنختي کارت راکړه دغه راکړه ښه آزاد ګرځېدی خو خپل هیوادوال دي هلته هغه ولاړې شنختي کارت راکړه مهاجر کارت راکړه که نه چا نه 100,000 والي چا نه 10,000 والي موږ چې کډه راباروله راوړو دغه پورې کارخانو پورې بیتې یې تاو کړو په رینګ روډ یې راتاو نو دا مجاهدین دا ته وینئ دلته کوم مجاهدین چې وړل دي دا ټول ستاسو په خدمت کې دي دا ټول ستا هیوادوال دي بس کور یې ودان تاسو ته غېږه خلاصه کړې ده ټول عمر راته ژوندي لري او تاسو سره ورور السلام علیکم هیوادوال څنګه مجاهد وروره جوړې سیادت کړه خیراتي خو به انشاءالله څنګه ستونزه مو خو نه لرئ او ماشاءالله ماشاءالله څنګه ستونزه مو خو نه لرئ بس خپل ځای له راغلو نو خوشحاله یو هو دا تشنابونه دي دغه تشنابونه دي ورته یو ته درس فرق تشنابو هو ته کوي انشاءالله څنګه خوشحاله ډېر خپل وطن د خپل هیواد مو ده که نه ته مشکل خو نه لرئ بیخي بدل دلته اسلامي امارات ټول مشکلات حل کړي دي د ډوډۍ ترتیب شته هر څه شته صحیح ده انشاءالله تشویش به نه کوي ټول مجاهدین تاسو خدمت کې دي سمه ده فرض
قدرمنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د بلې خپرونې په تمه اوسئ بله خپرونه به په هغه بل کمپ کې وي چې دغه ځای څخه کډوال هغلته انتقال شوي دي تر بیا مو په لوی بخښم کې خدای سپارم الله تعالی مو مل شي